اکثر خلک د خپل بزنس او یا د ادارې د ډیولپ کولو دپاره د مینیپولیشن یعنې د چالبازۍ او دوکو داکو نه کار اخلي او دا ګوره یو ډېره ګرانه سودا ده. په ساده الفاظو کې موږ دا داسې بیانولی شو چې کله تاسو خپل پراډکټس یا سروسز د مقصد په بنیاد باندې پیش کوئ نو خلک به د هغې نه متاثره کیږي او کله چې تاسو هغه د مقصد په بنیاد نه پیش کوئ بلکې د خصوصیاتو د معیار او د بینیفټس په بنیاد سره پیش کوئ نو کو هغه په هغې کې موجود وي نو خلک به ته انسپایر کیږي او کو نه وي نو خلک به هغه څیزونه بالکل نه اخلي یا کو په مارکیټ کې د هغې نه ښه خصوصیات والا څیزونه موجود وي نو بیا به خلک هغه اخلي او ستاسو نه به سروسز او پراډکټس هرگز نه اخلي ځکه چې ستاسو مقصد او د هغې مقصد به خپلو کې میچ کیږي نه. سایمن سنت په دې خپل کتاب کې د ساوث ویسټ ایرلاین مثال ورکوي چې ساوث ویسټ ایرلاین نه ډېر بهترین ایرلاین دی او نه د دې ټیکټونه ډېر ارزان دي بلکې دا لاسکې چې د امریکې نه بارې فلایټ هم نشته دی. خو دا یوه خبره ده په هغې کې د سفر کولو نه وروستو د هغې کلاینټس او کسټمر بالکل د هغې وفادار شي. ولی ځکه چې د هغې کوم مقصد دی هغه د خپل عمل نه ثابتوي او هغې کسټمر ته د کسټمر په نظر نه ګوري او امپلایز ته د امپلایز په نظر نه ګوري بلکې هغې ورته په داسې نظر ګوري څنګه چې یو پلار خپل بچو ته په کوم نظر ګوري یعنې د هغې په خوشحالۍ او د هغې په غم کې برابر شریک وي. نو همدغه وجه ده چې د هغې کلاینټس کسټمر او امپلایز همیشه موټیویټډ وي او په ګرانه بیه باندې هم د هغوی ټیکټونه اخلي او د نور ایرلاینز په نسبت باندې په دې کې سفر کولو باندې فخر کوي. خو دا ټولې خبرې هله ممکنه وي کله چې یو انسان یا ادارې ته خپل مقصد په واضحه توګه باندې معلوم وي او بیا د هغه عمل او د هغه کمیونیکیشن بالکل د خپل مقصد مطابق وي نو الا د کسټمر د کلاینټس او د امپلایز په دغه اداره او په دغه لیډر باندې باقاعده اعتماد جوړیږي او د دې دواړو ریلیشنشپ یو ډېر لانګ ټرم ریلیشنشپ وي او بیا به دغه اداره او دغه لیډر د مثال په توګه باندې خلک پیش کوي او لانګ ټرم کامیابي به هم د دوی په نصیب باندې وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.